د واتس اپ یو نوی اپډیټ او ډیر زیات مهم سیټینګ په همدې ویډیو کې له موږ سره په ډیر ساده او اسان ډول سره. السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به راته جوړ و روغ خوشحاله یاست. راځو په دې ویډیو کې به نن دا زده کړو چې څنګه کولی شو په خپل واتس اپ کې دوه اکاونټه جوړ کړو. یعنې یو نمبر خو مو پر یوه نمبر خو مو اکاونټ جوړ کړی دی، اوس څنګه کولی شو چې دوهم نمبر هم ورکړو او دوهم اکاونټ جوړ کړو. دا د دې لپاره چې دا لومړی اکاونټ خو د عام خاص د ټولو خلکو لپاره وي، او دا دوهم اکاونټ چې موږ جوړوو دا د ځینو خاص ملګرو او د ځینو خاص اشخاص لپاره جوړولی شو. ویډیو به سټپ بای سټپ ګورئ په مکمل ډول سره، سکیپ کوئ به یې نه، تر څو ښه سم په خلاص شي او ښه مو زده شي. د دې لپاره راځو په ویډیو شروع کوو. راځو خپل واتس اپ ته. واتس اپ ته چې کله رالو پر دا 3 ډاټ باندې کلیک کوو، پر سیټینګ باندې کلیک کوو، پر اکاونټ باندې کلیک کوو او د پای د خوا څخه پر دا دوم آپشن باندې اډ اکاونټ پر دې باندې کلیک کوو. کله چې پر دې کلیک وکړئ نو موږ ته به دلته دوه آپشن راپورته شي. لومړی دا دی چې زه دا یو اکاونټ دا دی لرم، اوس څنګه کولی شم چې دوهم اکاونټ جوړ کړم. نو راځو پر اډ اکاونټ باندې کلیک کوو. کله چې پر دې کلیک وکړئ نو یوه نوې صفحه به راته راخلاصه شي په داسې ډول سره. دلته به د پای کې پر دا اګري اینډ کنټینیو پر دې به کلیک وکړو. کله چې پر دې کلیک وکړئ نو دلته به خپل نمبر ورکړو، هغه دوم نمبر چې تاسو غواړئ پر هغه باندې دوهم اکاونټ جوړ کړئ. نو دلته به خپل نمبر ورکړو، به کلیک وکړئ. کله چې نمبر ورکړئ نو دغه صفحه به راته راخلاصه شي. پر د کنټینیو باندې به کلیک وکړو، الاو باندې به کلیک وکړو. کله چې او ټي پي راته راغله نو دلته به خپله او ټي پي ورکړو. دا ما ته دلته او ټي پي راغلی ده، نو زه به دا خپله او ټي پي ورکړم. کله چې مې خپل 6 عدده کوډ ورکړي نو دغه صفحه به راته راخلاصه شي. خپل نوم تغیر کړم، دا دی خپل نوم مې ورکړي. نیکسټ باندې به کلیک وکړم او کنټینیو باندې به کلیک وکړم. کله چې مې کنټینیو کړي نو دا دی نوی اکاونټ به راته جوړ شي په مکمله توګه سره. تاسو وینئ دا دی زموږ اکاونټ په مکمل ډول سره جوړ شو. کله چې مو اکاونټ جوړ شو نو اوس راځو ګورو چې آیا رښتیا هم اکاونټ مو جوړ شوی دی که یا. نو د دې لپاره راځو خپل واتس اپ ته. نو دا دی دلته یو نمبر په دې کې اډ شوی دی. دا نوی اکاونټ چې موږ جوړ کړی دی په دې کې زموږ سره یو کس راسره دی چې هغه میسج ورته شوی دی. څنګه کولی شو چې بېرته خپل لومړني اکاونټ ته سویچ شو، واوړو. پر 3 ډاټ باندې کلیک کوو او په دې پای کې لیکلی دی سویچ اکاونټ، یعنې خپل بل اکاونټ ته واوړه. پر دې باندې کلیک کوو. کله چې پر دې کلیک وکړئ نو دا دی خپل لومړني اکاونټ ته راواوښتلو. که بیا غواړو چې بېرته هغه اکاونټ ته واوړو پر 3 ډاټ کلیک کوو او سویچ اکاونټ وهو. نو دا و ملګرو د واتس اپ یو نوی اپډیټ او ډېر زیات مهم سیټینګ چې تر تاسو پورې در ورسوئ. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر مه هېروئ، او که چیرې غوښتنه لرئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ. تر بیا پورې ښې چارې، ښه وخت.